تازه طالبانو یو ځل بیا افغان لوبډله مایوسه کړل. طالبانو پر کرکټ بندیز ولګوی او لوبغاړو ته یې سخت سپکاوی وکړ. دا چې اصغر افغان او محمد نبي ساخیل څه کړي؟ د کرکټ لوبه طالبانو څنګه او ولې بنده کړل او لوبغاړي چیرته تللي؟ ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. طالبان وایي کرکټ هیواد ته ویاړ نه بلکې پیغور دی. نبي او لوبغاړو ته د طالبانو سخت غبرګون. وروسته له هغه چې یوې ادارې د پخواني ولسمشر اشرف غني نوم د کال د فاسدو اشخاصو لیست کې راوست، نو د افغانستان کرکټ لوبډلمشر محمد نبي او څو نورو کرکټ لوبغاړو د اشرف غني سره خپل ګډ انځورونه پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملاتړ په پار خپاره کړل چې دا کار یې د طالبانو د قهر سبب سو. د طالبانو د حکومت یوه غړي عبدالستار سعید د محمد نبي او نورو لوبغاړو د اشرف غني سره د خپاره کړیو ګډو انځورونو غبرګون کې وویل چې کرکټ د هیواد لپاره ویاړ نه بلکې پیغور او شرم دی. سعید زیاته کړه چې کرکټ اصلا د انګریز مستعمراتو لوبه ده، نه د انګریز ماتونکو افغانانو. طالبان له کرکټ او نورو ملي لوبو سره چې کلونه یې هیواد ته ویاړونه راوړي نه دي جوړ. د دوی پر راتګ سره د ورزش ټولې برخې یا پر مخ فلج سوي او یا هم تش په نوم فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت یوه بل غړي او ویاند موبین هم موده وړاندې دا ډول خبرې کړې وې چې د عامو افغانانو له سخت غبرګون سره مخ سوی، او طالبانو هغه مهال وویل چې دا د موبین خپل شخصي نظر دی. د طالبانو د حکومت پر راتګ سره د کرکټ بورډ اداره کې هم ټیلماټیل سو چې هغه مهال د کرکټ نړیوالي شورا ICC هم پر دې جنجالونو سخت غبرګون وښود. د کرکټ لوبغاړي اوس هم په نړیوال کرکټ ډګرونو کې خپلې لوبې د ملي سرود، درې رنګه بیرغ او د جمهوریت تر لوګو لاندې ترسره کوي چې دا کار د ډیرو افغانانو د خوښۍ سبب کیږي. دا چې د طالبانو د دې چارواکو خبرو ته به عام غبرګونونه څه وي معلومه نه ده، خو کرکټ اوس د افغانانو منځ کې د یوه ملي ارزښت په توګه پیژندل کیږي او هر وخت یې ترې دفاع کړې ده. د جنرال موبین په نوم یو بل کس هم غبرګون ښودلی دی، هم د طالبانو د یوې ادارې ویاند او د ټولنیزو رسنیو فعال دی. هغه ویلي چې ما مخکې هم ویلي چې د غربیانو پر کاسا لوی سوي زموږ نه خپلیږي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.